درنو حاضرینو، په امارت کې مسؤلین ټول خادمین او دا خدمت لدې وجې کوي چې الله راضي سي، دا خدمت لدې وجې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي سي. په نورو نظامو کې به وزیران مخدومین وو، مشران به مخدومین وو، له خلکو نه به د خدمت تقاضاوې کولې. په امارت اسلامي کې که شیخ الحدیث ته هم خادم ده، که شیخ القرآن دم خادم ده، که ډاکټر صاحب دم خادم ده، که معاون صاحب دم خادم ده، او که مولوی صاحب دم خادم ده، او که نور متخصصین دي، ټول خادمین دي. د خدمت نتیجه ده، دوی د هڅو نتیجه ده، دوی د اخلاص نتیجه ده، دوی د صداقت نتیجه ده چې امارت 4 کلن سو، په 5م کال باندې ګډ سو. په 4 کلو کې هغه خدمات وسو چې هغه د تعلیم او تربیه د پانتون په تاریخ کې نه دي سوي. درنو حاضرینو، 2 کاله د تعلیم او د تربیه د پانتون قدامت موجود او تاریخ موجود ده. سیده په مختلفو ځایو کې قلبي مکاني سوی ده، خو تاریخ ته چې وګورو 2 کاله مخکې دا د تعلیم او تربیه پوهنتون ایجاد سوی ده. درنو استادانو، خصوصا د مشران استادان چې دلته پیل نو په خدمت باندې مصروف دي، تاسو ډیر ښه بلد یاستئ. د پانتون له ابتدا نه تر اخره د هر څه په سترګو باندې وینئ. په 4 کاله کې امارت الاسلامي دا خدمت ما نه ده کړی، دا خدمت موږ نه ده کړی، دا بس د الله پاک توفیق ده. او دنیا چونکې دار د اسبابو ده، نو د وزارت قدرمند رهبري سفراز کې قدرمند وزیر صاحب ده، دا د هغوی حمایت، د هغوی اخلاص او د هغوی د صداقت نتیجه ده.